الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين د سورة فاتحه د دې مبارک سرت د الحمدلله شریفه د درې د سره آیاتونه دي دې درو آیاتو کې الله جل جلاله په ډېر مختصر انداز باندې او په ډېر کوتا شکل د ایمان درې اصول بیان کړي دي سعادت د انسان خو په ایمان سره د کله چې انسان کې د ایمان قوه حاصله سي نو دا په خپل مقصد کې کامیاب شو هغه مقصد ته ورسېدی چې الله جل جلاله انسان د کوم مقصد دپاره پیدا کړی د دې انسان بیا الله ډېره بهترینه تربیه کوي دا انسان باندې الله پاک په دنیا کې هم سکینه نازلوي دا انسان د خپل ایمان په وجه ډېر مطمئن وي خوشحاله وي اسودی او چې څنګه له دنیا سترګې پټې شوې هلته خو بیا هېڅ مشکل نشته خړې خوښۍ دې تر هره وخته چې وي او کله که د ایمان جوهر او د ایمان قوه په یو انسان کې پیدا نشي نو دا هغه مقصد ته نه ورسېدی چې د کوم مقصد دپاره الله جل جلاله دی پیدا کړی بیا دغه حالت د اور له سولو ماسیوا له بل شي سره مناسبت نه لري دا باید په اور وسوځل شي د دې علاج بل نشته یو ډېر ساده مثال یې داسې ده یو سړی راولاړ شي په خپل کور کې یا په خپل باغ کې یو درخته یې ولګوله د یو مقصد دپاره چې دا درخته به میوه وکړي پلانی رقم میوه زه به دا ګټه ځینې واخلم یا به پر دا پلانی خطه باندې سایه وکړي د دې درختې له سایې به زه دا فایده واخلم خو کله چې درخته غټه سوه د میوې دپاره ایښې وه میوه یې نه وکړه یا یې د سایې دپاره ایښې وه آزاد به درې شاخه ولاړ و نیمه لمر و نیمه سایه وه ګټه یې نه وکړه نو خیر دا مالک به یو کال و دوه کاله وخت ورکړي چې ته ودرې سمه به شي آخر الامر چې دا خبره یقیني شوه چې نوره دا درخته نه سمیږي بله ورځ تبر پر هغې ټوک ټوکې کوي په اور یې سوځي ایره یې باد ته ورکوي عین دغه حالت د انسان هم ده انسان الله د دغه دپاره پیدا کړی ده چې انسان په یو کسبي شکل باندې د خپل عقل په مقتضا باندې د خپلې پوه په مقتضا باندې د سترګو د غوږو د لاسو د خولې په مقتضا باندې انسان د الله الوهیت ومني او بیا چې الله د خپل الوهیت په تقاضا کوم څه ځینې غواړي هغه تسلیم کړي نو دا انسان خپل مقصد ته ورسېدی دا انسان بیا الله ډېر ښه نازوي لکه ستا میوهداره درخته چې مازې لږه سر د تندې پر معلوم سو بیا ته ځې په قیمت اوبه ورته اخې چې دا تږي نه شي په قیمت نور سامانونه ورته اخې د درختې په تربیت کې زړه دې نه پر کېږي
دغسې الله د مؤمن انسان تربیت او پالنه کوي. داسې دغه مؤمن انسان الله ته محبوب وي او پر دغه مؤمن انسان باندې الله د سکینې نزول وکړي. سکینه یو داسې کیفیت ده په انسان کې پیدا کېږي، انسان مطمئن وي. ګوره په دا موږ کمزوري ایمان، دا زموږ ایمان خو بیخي کمزوری ده، سخت کمزوری ده. په دې کمزوري ایمان چې اوس دلته وروځي یو مسکین سړی د ناجوړ د پر دالار باندې را روان دی چې وایي کاکا څنګه یې؟ وایي د الله احسان شکر. پر دغه حال شکر د الله هم دی د دغه په ارمان نه کوي. په دې کمزوري ایمان نه موږ دغسې له الله راضي یو، داسې مطمئن شو چې ناجوړه ته ورسېدی چا پوښتنې ته څه حال د فلانه؟ هغه وایي د الله شکر دی، بهرحال یې راضي. ګوره دغه ته وایي سکینه. دا زموږ په ایمان کې نه، زموږ ایمان خو دونه ډنګر ده چې د شور نه ده. کنې هغه ایمانونه چې خپل انداز ته رسېدلي وو هغو سره خو ډېره خوشحالي وو. نو داسې الله سکینه نازله کړي. نن په دغه پرمختللې دنیا کې، دا دنیا به تاسو ته معلومیږي زموږ په افغانستان د 40 کاله د جنګ ملک ده، د درب دروب ملک ده. نوره دنیا ډېره پرمختللې ده. نوره دنیا کې د انټرنیټ دور ده، د کمپیوټر دور ده، پر ټوله کره د مځکې باندې راګرځي چې څه یې زړه غواړي هغه ورته شته. لیکن په دغه عیاشه دنیا کې نن هم کفار خودکشي کوي، ځانونه وژني. کفر داسې یو مهلکه ناجوړي ده، یو تباه کوونکې ناجوړي ده چې دا ټوله دنیا ستا په لمن کې در ولوېږي چې ایمان نه یې راحت نشته. کافران خودکشي کوي، مؤمنان په دغه در بدره کنډواله ملک کې موږ ګرځو چې هر سړي ته ووایه چې څه حال ده؟ هغه وایي د الله حمد، کراري د خیرات هېڅ نه چې څه د الله رضا وي په هغه راضي یم. ده ته وایي سکینه، ده ته وایي ایمان. او دغه د ایمان نعمت ته بس چې کوم ورځ چې څونه ستا په زړه کې ایمان قوي کېږي، دغو نه د جنت کیفیت پر تا باندې ښکاره کېږي. راحت محسوسه یې، وسا یې، خوشحاله یې. چې څونه ایمان ضعیفه کېږي زړه تنګي کوي. چا سره کښېنې کاکا څنګه؟ هغه وایي له خواشینۍ مې نفس کېږي. ولې؟ ولا که هېڅ نه د پیښه شکر د اولاد ستا، ډوډۍ ستا، مګر زړه مې چې زړه له بېدینۍ چې زړه له کفره چې زړه له بدعته و له رسمو و له رواجه چې وي. نو چونکې ایمان په انسان کې عظیم سعادت ده، غټه نیکبختي ده. الله جل جلاله د قرآن کریم په سر کې په دغو درو آیاتو کې دا د قرآن کریم سرنامه ده. الله موږ ته د ایمان د درو خبرو درس راکوي. یوه مسله خو دا ده چې الله موږ ته په دغو درو آیاتونو کې د ایمان درس راکوي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا کې د ایمان درې هغه اعظم رکنونه دي. او حال دا ده چې موږ به تر اوسه پوه سوي نه یو چې ګوره دا څه وایي. هره ورځ په لمانځه کې وایو، په هر رکعت کې الحمدلله وایو. پوه سوي نه یو، تلیفون هم زده کړي، ګیمونه دي، پلانې دي، هادي دا هم زده سو. دا سپین ږیرو خلکو په جیب کې کمپیوټر هم زده کړي. موټر خو سړی چلولی شي. پخوا به 15 کاله کلینر و، بیا به اوس موټروان شي. اوس چې وروځي په موټر کې بس روان چالاکي تر دغه اندازې سو. مګر په دغه مطلب لا نه یو پوه سوي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا اوس څه دا څه راته وایي، څه راڅه غواړي، څه راته وایي، څه راڅه غواړي. په دا اوس موږ نه یو پوه سوي. تبلیغي جماعت والا چې دلته راشي، د ملایانو سترګې دی پر راکړلي. زوی مړې له کومه رالې؟ دا مسلمانان دي، موږ هره ورځ نصیحت ورته کوو. ځه ولاړ شه کافرانو ته نصیحت وکړه. او چې دغه ملا صاحب ته وایي الحمدلله رب العالمین سمه دې څه تشریح کولی. که نه هغه بل چې هغه ده تربیه کړی ده، ده روزلی ده، هغه خو یو مختوره نیستي ده. افسوس خو دا ده چې ناپویو نه را معلومیږي چې موږ په کوم انداز ناپویو.
اوس موږ ناپوه وای په دا ناپوهي پیدای چې زه ناپوه یم بیا کار اسانه اوس موږ ناپوه یو په ناپوهي پوهېږو نه چې موږ څونه ناپوه مړچار یې ورته وایي هغه وایي کاکا زه افلاطون یم ته له ما سره ګزویږي دغه تباهي ده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ګوره دا 3 آیاتونه دي د الحمدلله شریف دا دین چې ټول الله قرآن کریم کې بیان کړی ده دا 10 سپارې قرآن کریم 114 سورت دا پر 4 برخې ویشل کیږي دا ټول دین قرآن کریم کې چې بیان شوی ده دا 4 برخې لري یوه برخه یې د عقیدې ده آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت دا عقیده یوه برخه د اعمالو ده دا اوس موږ لمانځه ته راغلي د جمعې لمونځ کوو روژه تېره شوه روژه مو ونیوه حاجیان صاحبان حج ته روان دي زکاتو والا به زکاتونه ورکړي دا ته بیا اعمال ویل کېږي دا 2مه برخه ده د دین 3مه برخه د دین اخلاق دي مومن مسلمان کې به تواضع وي تکبر به نه وي مومن مسلمان کې به الفت وي حسد به له چا سره نه وي مومن مسلمان کې به انابت وي تعصب و عناد به نه وي مومن مسلمان کې به خوف و رجا دواړه وي نه به یو مخ مطلق خوف وي نه به یو مخ مطلق رجا وي دواړه تباکن اسباب داسې نو نور ډېر اخلاق شته له زړه سره تعلق لري دا بیا اخلاق ورته وایي دي ته دا 3مه برخه ده په دې اخلاقو د زړه اصلاح کېږي 4مه برخه دا ده 4مه چې ته د دې تېرې شویو زموږ د اسلافو زندگی مطالعه کې تاریخ وګورې چې کمال ته انسانان په کومه وجه رسېدلي دي اول وار تر ټولو له مخه تر ټولو ضرور تر ټولو لازم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی مطالعه کې هغه وګورې چې آخر الامر علا خلما دا غوښتي دي چې که ته په ده خوشحاله کېږي چې زه له تا سره محبت وکړم د الله د پیغمبر سنت په ځان کې راولم نو اوس پیغمبر په حال ته نه یې خبر په طریقه زندګي نه یې خبر نو سنت ته څنګه په ځان کې راولي ډېرې تباهۍ سره چې موږ اوس فلحاله مخامخ هغه دا ده ډېر داسې څه په موږ کې شته چې هغه سخته بېدیني د الله ته سخته منفوره ده لیکن موږ ته دین ښکارېږي که چا نه کاوه خوا مو ورسره بدوي دا اوس په موږ کې یو تباهي ده موږ کې یو هلاکت ډېر داسې څه سته چې دین نه ده بلکې الله سخت په ناراضه کېږي بېدیني ده مګر موږ ته دین ښکاره کېږي موږ د دین په جذبه کوو دا ولې دا کار ولې راغی دا له دې وجې چې زموږ دین زده نه ده دین د هغه زندګۍ نوم ده چې نبي علیه السلام په هغه کمه 23 کلنه زندګي تېره کړه الله جل جلاله موږ ته وایي ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کم څه چې د الله پیغمبر درته وایي هغه کوه چې منع یې کړې هغه مه کوه خیر دا خو یو مستقل داستان ده چې اوس پر دا خبره موږ وغږېږو دا به آینده وخت ته پرېږدو انشاءالله مقصد دلته دا ده چې دا د دین 4م اړخ اول د نبي علیه الصلاة والسلام زندگی مکمله مطالعه کول دي د هر مؤمن دا وظیفه ده دا دی نه دی زما کار دستان ونه دی اوس خو الله داسې احسان کړی ده دا هر څه دونه اسانه شو په دا رادیوګانو کې د سیرت بیانونه کېږي مکمل انو زموږ د بي بي سي رادیو شناخته ده چې د دنیا درواغ خرافات سره وایي ازادۍ رادیو هم شناخته ده بله ملا پلانۍ رادیو هم شناخته ده داسې دین راته بیانوي هغه دا خو پرېږده چې موږ یې وارو بلکې نفرت خلکو ته ورکوو چې دغه مار او هغه سیرت بیانوي هغه د پیغمبر اخلاق بیانوي
نو اوس د امیان خلک که چیرې په خپله اول خو دا سیرت په پښتو داسې واضح بیان سوی دی پښتو کتابونه دي چې څوک خط ویلی شي داسې څه مکتب یې ویلی یا خو دا خط ویلی شي او که بیخي دغه ټاکم پر لوېدلي نو دا غوښ خو یې شته چې دا رادیوګانو چې ونیسي د نبي علیه اسلام زندګي به ټوله نکته په نکته ورمعلومه شي دا اوس ګوره علا عنن بعدانین پر موږ پلمې دروي او بیا له هغه وروسته د صحابو کردار د صحابو زندگی د صحابو ټول حرکات او سکنات د پیغمبر د زندگی ترجمانی ده موږ ځان ته اهل سنت والجماعت وایو نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې زما امت به 3 اویا ډلې شي ټول په دوزخ کې دي یوه ډله یې په جنت کې ده چا پوښتنه ځینې وکړه چې ای د الله پیغمبره دا کومه ډله ده نبی علیه الصلاة والسلام ویل دا هغه ډله ده چې پر داسې طریقه یي چې زه او زما صحابه پر کومه طریقه باندې دغه ته اهل سنت والجماعت اهل سنت معنا تابعداري د طریقې د نبی علیه الصلاة والسلام کوي والجماعت معنا تابعداري د طریقې د صحابه کوي جماعت د صحابه انو ستا ته نه د نبی علیه السلام ژوند معلومي نه د صحابه بیا نو څه کوي بیا خو اهل سنت والجماعت نه یې په یو بله کیسه کې پساو سوی بیا له هغه وروسته د تابعینو کردار سړی څه ناڅه مطالعه کړي او له هغه وروسته تابعین چې هغه کې دا مجتهدین فقها هم راځي چې هغو د دین دپاره ډېر څه کړي دي او بیا بزرګان د تصوف او د سلوک چې کم تیر سوي دي د هغو حالات مطالعه کړي نو دته دا طریقه حق د خلکو له عمل او له کرداره معلومه شي دا نو څلورم اړخ شو یو اړخ خو عقیده ده بل اړخ اعمال دي بل اړخ اخلاق دي او دا چې ته اصلاح کوې دا درې سرو کې به اصلاح راولي اصلاح به په دې راولي چې ته د خپلو اسلافو له نبي علیه الصلاة والسلام رانیولي بیا تر رضایه د دغو حالات مطالعه کې دا وګوري نو به په هغو پسې اقتدا وکړي دا څلور خبرې سوي دا ټول دین دا څلور خبرې دي دا څلور خبرې الحمدلله شریف پکې راغلي دي دا څلور سره خو دې ډېرې پوته دا اوس چې ما تاسو په مخ کې 3 له مخني آیاتونه وویل دا یې د اول اړخ د عقیدې بیا په ایاک نعبدو کې اعمال دي په ایاک نستعینو کې اخلاق دي په اهدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیهم په دې کې تابعداري د اسلاف دا ټولې خبرې دا په ډېر مختصر انداز راغلي الحمدلله شریفه چې دا د ټول قرآن کریم خلاصه ده چې دا په الحمدلله کې کمی خبرې شته په قرآن کې دغه خبرې دي نورې نشته او عمده خبرې په قرآن کریم کې هم دا څلور دي الحمدلله هم دا څلور راولي دي افسوس خدا د چې موږ نسو پوهېد الحمدلله دغه ته هم یو ورځ هم له ملا صاحبه دی پوښتنه نه وکړه چې ملا صاحب ته مې په دغه خبره پوه کړه وره دا له موږ سره د اصلا د دې کار اهمیت نشته که نه چې اوس دلته د روپو مسله وایي دی په ولاړې ګرځي خلک ما ته راسي په دا سپینه ډېره زه خو ناجوړم یم سپین ږیری یم بیا نو درته ګډ سي صاحبه نو دی زموږ نیکه و نو دی یم یوه د نیکه خور و دی و دلته یو شی ګټي پر یو میراث دی دا وایي نو دونه اوږده کیسه وکړي زیاتي مازغه راختم کړي او دغه پوښتنه زما 43 کاله کېږي سر مې 44 کال د ملایي تر اوسه چا نه درس کړي چې ملا صاحب دغه په هر رکعت کې د الحمدلله ولې ویله کېږي دا نور سرتونه نه ویل کېږي دا وایي و دا خو د یو پوښتنې ځای ده یو ورځ به تا ته دی په خیال کې درتله چې الحمدلله خو هم د قرآن یو سرت ابل قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس ولې هغه یو په حرکات کې نه ویل کېږي د الحمدلله ولې هر وخت په حرکات کې ویل کېږي د دې څه وجه ده دا پوښتنه تر اوسه له ما چا نه ده کړې نو ما کې الله دونه اهلیت پیدا کړی ده چې زه خلکو ته په خپله واضح کړم چې کاکا دا خو دا ده دا نه موږ هم نو چې دا پوښتنه سوې وایي چې ملا صاحب دا په هر رکعت کې الحمدلله ولې ویل کېږي
ملا صاحب به یا زده وای چې نه وای زده ملا صاحب خانمړی به متوجه سوی وای چې یاره دا ولې لا بله ملا صاحب به پوښتنه کړې وای اخر به درک لګېدلی چې دا خو له دې وجې کېږي چې دا د ټول قرآن کریم خلاصه ده په هر رکعت کې چې تا الحمدلله وویله دا ټول قرآن کریم اجمال خلاصه ستا په زړه کې ذهن کې راغله دا څلور خبرې دي دا نو ته وایه نو ډېر مؤثر خو هلته ده که نه دغی خو الحمدلله شریفه ډېر برکت لري کې ولیکې کې ووایې کې وظیفه کې دا ټول یې دغه لري مګر ډېر تاثیر خو په دې کې ده چې ته په الحمدلله شریفه پوه سې اول به دغه تاریان سي چې یا الله څونه عظیم ذات یې په دا لږ تورو کې دې څونه خبرې ځای کړي دي امام رازي رحمت الله علیه وایي ما په یو مجلس کې ویل چې په الحمدلله کې 10,000 مسلې دي وایي چا راته ویل چې ته خوسی ګډې الحمدلله په حساب یو څو توري دي 10,000 مسلې پکښې لکه دي بیا امام رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر لیکلی ده په استدلالي شکل یې دا ثابته کړې ده چې رښتیا تر 10,000 هم ډېرې پکښې دي په الحمدلله کې امام رازي صاحب وایي 10,000 مسلې دي یا الله ته څونه عظیم ذات یې په دې دونه لږو تورو کې دي دا دغه خبرې ځای کړي دي په دې مختصر صورت باندې هغه ټوله اصلاح تا بیان کړې ده چې د انسان د دنیا او د آخرت سعادت پکښې نغښتی ده او نیکبختي پکښې نغښتی عجیبه خبر ده دا د قرآن کریم اعجاز ده د الله د الوهیت شان ده دا یوه مسله خو دا ده چې ما درته ویل چې الحمدلله شریفه کې څلور هغه خبرې شته چې ټول قرآن کریم له دغو څلورو خبرو رغېږي عقیده د عمل د اخلاق دي او د خپلو سلف و حال ده چې سړی اقتدا پسې وکړي زندګي هغه ډول جوړه کړي او کم درې اولني آیاتونه هغو کې د عقیدې مسله ده له یوې خوا دا دي یاو درې هغه غټ اصول د عقیدې دا کې بیانېږي او دویمه مسله په دغه درو آیاتو کې دا ده دغو درو آیاتو کې د الله جل جلاله 15 نومان راغلي دي الله رب رحمان رحیم مالک یوم الدین 15 نومان دا هم د یو سوال ځای ده چې ولې د الله په دې دونه نومانو کې دلته دغه نومان راغلو دې ته موږ چورت نه ده ګرځېدلی او نه به بیا نو دغو دوو مسلو ته توجه پکار ده چې دغه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دوی خبرې رالې او د عقیدې اصول درته بیان کړو د الله توحید په دې کې بیانېږي الله یو د شریک نه لري د پیغمبر علیه السلام د نبوت اثبات پکښې ده د پیغمبر علیه السلام نبوت حق ده بلکې د ټولو انبیاو نبوت حق ده دا دویمه مسله پکښې ده درېیمه مسله دا پکښې ده چې قیامت راتلونکی نیک به د خپلې نیکۍ بدله وویني بد به د خپلې بدۍ بدله وویني دا حتمي ده دا درې اصول دي د ایمان چې الله ومني پیغمبر ومني قیامت ومني اگر که اصول خو شپږ دي خو خیر دا درې په نسبت وا نورو ته اهم دي دا درې خبرې الله جل جلاله په دغو درو آیاتو کې بیان کړي دي یوه مسله دا ده دویمه مسله دا ده د الله جل جلاله 15 نومان دلته ذکر دي او د الله جل جلاله په دې 15 نومانو کې هر نوم داسې ده په دې 15 نومانو کې هر نوم چې ته اوس د 15 کلو سې زه به واړه د دغه نامه په تفصیل کې اخته سي دا ځان ته د دې معنا معلومه یې د دې حقیقت معلومه یې ستا به ژیره راسي بیا به توره وي بیا به سپینه وي بیا به مړ سي دغه یوه نامه حقیقت به لا تا ټول نه یې معلوم کړی ځان داسې زبردسته نومان دي د الله داسې عجایب پکښې نغښتي دي او د دغو 15 نومانو د الله جل جلاله قرآن ورسته ډېرو صورتو کې ډېر تفصیلي بیان کړی دی الحمدلله رب العالمین الحمدلله حمد الله لره ده الحمدلله حمد الله لره ده حمد څه معنا موږ ته به استادانو په کوشنونې ویل چې دا
واړه واړه کتابونه بیا راټول چې الحمد جمله ثنا و صفت لله خاص. دا یې مختصره معنا ده. د دغې مختصرې معنا چې جمله ثنا و صفت لله خاص الله لري، د دغې مختصرې معنا رجع و دې خبرې ته ده. الحمد ټول صفات کامله لله خاص الله لري. خلاصه دا سوه تماما کمالات په الله کې جمع دي، له الله ما سوا په بل چا کې هېڅ کمال نشته. کمالات ټول په الله کې جمع دي. دغه یې معنا ده. اوس د کمالاتو تفصیل ته چې ته راسې، خیر ده دلته خو م یوه نمونه د کمالاتو بیان سوې ده. الله جل جلاله کې کم کمالات جمع دي، خو دلته چې یوارې په اجمالي شکل باندې دا خبره معلومه سي چې کمالات ټول په الله کې دي، په بل چا کې کمال نسته. نو په کار دا ده چې معبود هم خاص الله وي، د بل چا عبادت باید نه وشي. ځکه دا عبادت خو د دغې خبرې نوم ده چې موږ د یو چا په مخ کې کمال عجز ښکاره کوو، ځان سخت عجز بولو، دی پر ځان باندې ډیر لوی بولو. او دا کمال عجز چې موږ ښکاره کوو دا د دی چا په مخ کې په کار ده چې هغه مالک د فایدې رسولو د تاوان رسولو وي. کم خوشحاله کوي ګټه به راورسوي، کم خفه کوي تاوان به راورسوي. نو موږ راولاړېږو عبادت یې کوو، دا چا خوشحاله کوی، ولې خو د ګټو او د تاوان د ده په واک کې دي. ګټه او تاوان د هغه چا په واک کې راتلی شي چې هغه د کمالاتو مالک وي. څوک چې د کمال مالک نه وي هغه د ګټې رسولو او تاوان رسولو مالک هم نه دی. چې ګټې رسولو او تاوان رسولو مالک هم نه ده، نو خو تر ده زه تکړه یم، نو زه ولې بیا دته سر ټیټوم؟ داسې چاته باید زه سر ټیټ کړمه چې هغه تر ما لوړ وي. تر ما لوړ یوازې الله ده. تر ما لوړ دا نه منه ځوان تر ما، یعنې دا د انسانیت تر کارخانه بل ځای بیا بل ډول تعبیر نه کوي، په خلکو هم برباد نه کوي. د انسانیت تر کارخانه الله لوړ ده. د انسانیت په کارخانې ته الله دی شرافت بخښلی ده، خاص له الله ما سوا په بل هیڅ مخلوق کې دغونه شرافت نشته. اگر که دا په خاصو افرادو کې ده، لکه انبیاو کې د نبی علیه السلام زموږ په کتابو کې خبر راځي، وایي نبی علیه السلام چې په کومه روضه کې په قبر کې پروت، د نبی علیه السلام بدن له خاورې سره لګېدلی، وایي دغه خاوره تر عرش بهتره ده، دا خاوره تر بیت الله شریفه بهتره ده، دا خاوره تر جنت بهتره ده. نو څه د خاورې دغه عالي د نبی علیه السلام به څه عالي؟ دا د انسان کرامت. نو انسان کې په خپله باندې الله دغه اعزاز یې ښی ده. نو انسان ته د یو داسې ذات عبادت کول پکار دي چې په هغه کې کمالات یې هغه الله. نو له دا وجې د الحمدلله معنا اهل تفسیر داسې بیان کړې ده. الحمدلله څه معنا؟ لا اله الا الله. دغه معنا ده. نسته لایق د عبادت یو الله ده، ځکه کمالات ټول په الله کې جمع دي. لایق د عبادت هغه څوک ته چې د کمالاتو خاوند دي، د کمالاتو خاوند الله دی، نو لایق د عبادت هم الله دی. نو لا اله الا الله، اله نسته له یو الله ما سوا بل څوک. دا یوه مسله په دې جمله کې ثابته سوه چې هغه د کلمې شریفې کلمې طیبې یو جز ده. لا اله الا الله کلمه طیبه له دغو دوو جزو جوړه ده، لا اله الا الله و محمد رسول الله. لا اله الا الله دا له الحمدلله که د الحمدلله پر معنا غور وکړي، دا دوه ټکي الحمدلله ټول کمالات په الله کې جمع دي. نو دغې نتیجې ته رسېږي چې هغه د لا اله الا الله د کلمې د توحید کم مفهوم ده، عیني د الحمدلله دغه مفهوم ده. دا یې معنا ده الحمدلله، یعنې ټول کمالات دا یوازې الله ته ثابت دي، بل چاته یک یو کمال هم نه ده ثابت. په نورو شیانو کې به هم څه ناڅه کمالات وي، په ما او تا کې دا کمال داسې په سترګې مدید کوي، یا هغه ځای په وینو غوږ مروېدل کوي، دا کمال ده. لیکن دا داسې محدود کمال د الله را کړی د بیرته الله راڅخه اخلي. دی وخت به یې زما او ستا به دغه سترګه دغه یې راډه ولاړه دید به نه کوي، دی وخت به یې دغه غوږ به په ما او تا پورې دید اورېدل به نه کوي. ول دا پردي شیان دي، ترې وخته یې ما او تا ته را کړي دي، بیا یې راڅخه که په بل چا کې کمالات وي هغه کله کله الله ځینې واخلي ما او تا د لمر کې رڼا ورکړې ده، څه وونم ځکه به یو وخت داسې راشي د لمر تور ټکي شي،
دا ما خپله لیدلي دي دغه لمر تندر نیولی دی په اسمان کې ستوري ښکاره سوي دي ما خپله لیدلي نو دا لمر خو په خپله رڼا نه لري دا الله ورکړې دی وخت یې ځینې وخت سپمرۍ خو نو ته هر چا لیدلې ده چې ټکه توره ټکۍ شي یو کار نه ورکړي دا کمالات چې په لمر کې معلومیږي یا په سپمرۍ کې یا په ما کې یا په تا کې دا خو وقتي طور الله یو نمونه ورکړې ده بیا ځینې اصلي کمالات په الله کې دي الله جل جلاله د کمالاتو خاوند د الحمدلله معنا به دا کوي همیشه چې ته په هر رکعت کې راپورته کېږې الحمدلله وای الحمدلله ټول کمالات که زما ذهن ته رسېږي که نه رسېږي دا د الله دی بل چا کې کمال نشته ولې یو دلیل د دا خبرې دا ده چې الله جل جلاله چې دا رب العالمین تربیت کوونکی د تمام مخلوقاتو ده الله تربیت کوي د مخلوق الله روزنه کوي د مخلوق الله پالنه کوي د مخلوق دغه د تربیت په لحاظ چې کم کمال په الله کې سته په ما او تا کې نسته په هیچا کې نسته په ملک کې نسته په پیري کې نسته ما مخکې ډېر واره د دې نومونه درته بیان کړې ده تربیت خو د الله چې کم تربیت د کائناتو کړی ده تربیت او پالنه دا دونه یو لو مسله ده چې اوس موږ ورته کښېنو کې وږغېږو قیامت به راشي موږ بلا دا خبرې نه یي تمامې کړي دا د الله د تربیت نومنې به م ټولې نه یي پیش کړي دغه یو لو مسله ده چې الله جل جلاله څنګه تربیت کوي څنګه پالنه کوي د دې مخلوق یوه نومنه ده د ډېر واره ما درته ویلي دي په هګۍ کې چچۍ پیدا کېږي دا د هګۍ خور په راګرځېدلی ده نو کیسرا هم نسته هلته دی ژوندی ده اکسیجن هم هلته ګوره له کومې خوا ورچالان ده که نه بې اکسیجن خو ژوند نه کېږي والله عالم چې په دې بنده کارخانه کې دته له کومې خوا چالان ده خوا ده کې ژوندی ده دغه چچۍ په دغه هګۍ کې دننه الله داسې روزلی ده یو وخت چې دا چچۍ یو څه هلته غټ سي څنګونه یې د هګۍ خور ته ورسېږي بیا دا چچۍ په خپله دا خور متوي په مچوکه یې سوکه ویي ماتي قرار ته راووځي چرګه په دغه هګۍ کار نور نه لري دا کار چچۍ په خپله کوي هاشه اوس دغه ته تربیت دلته څوک ورکوي چې دغه دلته دی پوه کې چې په دغه خونه کې نور ته تنګ تر دې آزاده فضا سته آزادې فضا ته ځان وباسه او دا خور نه رای ده دا سره یې کولی شئ او وهایم په مچوکه ځکه ستا په بدن کې تر ټولو کلک ځای دا مچوکه د دا مقاومت کولی شئ بل شی نه شئ کولی دا به اوس ما او تا ور وښي امریکایان به ور وښي چینایان دا پرمختللی اقتصاد چې لري دا به ور وښي ولیان به ور وښي ملایکه به ور وښي پیریانان هېڅوک دا کار نه شي کولی الله د داسې تربیت خاوند ده دا تربیت به څوک وکړي موسی علیه السلام ته فرعون وویل چې ستا رب څوک ده تا ته چې عمرې راته راځې چې زما رب ومنه رب خو زه یم ستا رب بیا څوک ده سوره طه کې د آیات راځي غالبا د سوره طه 19 آیات وي موسی علیه السلام ورته وایي چې ربنا الذي خلق كل شيء ثم هداه موسی علیه السلام پیادی او تا بیا نه پیو په دغه یې پیږو چې چرګه نن یو چچۍ تر هګۍ راوتلی و نن څو نن دوه دي په دغه یې پیږو په دغه چې نو دا چچۍ څنګه جوړ شي څنګه راو دا چرګه چې دا چچان باسي دا په دې پیږي چې دا هګۍ توده وساتي بیا نو چچۍ کې جوړېږي چې سړه شي بیا نه ګوره چرګه ده چرګې ته چا سبق ویلی ده موږ خو لا مکتبونه لرو پوهنتون لرو پلانۍ لرو پلانۍ لیسه ده پلانۍ هغه ټول ووایي زوی مړی تر د چرګې انداز ته لا نه یې رسېدلی له مدرسې را فارغه سو موږ مګر چرګه اوس هم تر موږ تکړه یي چرګه په دې پوهېږي د هګۍ به توده ساتم بیا چچۍ ورکوي دا ما خپله لیدلې ده موږ سرایي ژوند کړی دی چرګه چې له بیابانه راشي پر هګیو باندې پرېوځي یار یې یوه خوا ته وګوري چې هګۍ دغه یې دا یې په مچوکه راووي تر وزرې را لاندې کړي بیا بلې خوا ته وګوري دغه نه کوي تر خپل سینه دورې نه پرېږدي و تا ته دا چا وویل چې دا توده یې او دا ستا په سینه ګرمېږي که سړه سوه بیا چچۍ نه باسي دا کار چرګه کوي او په دغه چرګه کې یو بل خصلت هم شته
دا چرګه له دې هګیو ولاړېږي نه. نو ځکه مېرمنې دې ته د خوراک انتظام هم هلته کړی، دانه مانه یې ورته ایښي، اوبه یې ورته ایښي. مګر یو کار دا چرګه کوي، دا خپل دا چرګې د فضلاتو تقاضا چې ده دا په بیابان پوره کوي، دغه ځای نه خرابوي، چابک کالا کې هلته خپل ضرورت پوره کړي بېرته راشي. اوس په دغه ته چا پوښتي چې نور دغه ځای چټلیږي، دا کار دلته مه کوه. ګوره دا چرګې ته الله ورښولي دي. د هګیو سیستم یې مو ښوولی ده چې توده توده یې ساته، دغه یې مو ښوولی چې دلته چټلي مه جوړوه، دا ستا کور ته بیابان ته ځه. اوس دغه انداز هم په موږ کې نشته. الله داسې ذات ده. موسی علیه السلام ته چې فرعون وویل چې ستا رب څوک ده، ده ویل زما رب هغه ذات ده چې هر شی پیدا کړی ده، بیا یې هدایت هم ورته کړی ده. چرګه په خپله زندګي مکمله پوهېږي، چیچی په خپله زندګي پوهېږي، د پروتې ځای ور معلوم ده، د ولاړې ځای ور معلوم ده، د ګرځېدن ځای ور معلوم ده. که نه په پوهېدو هغه دغه موږ یو چې دی بې ځایه ولاړ، بې ځایه ناست، دورې ولاړ شه دورې ولاړ شه، هدف یې نه معلومېږي. زوی مړی د ولاړې ځای نه وي، دی پر ولاړې د ناستې ځای نه وي، دا نور ټول په پوهېږي چې دا دې د ولاړې ځای ده، دا دې د ناستې ځای. مرغان پوهېږي، مرغانو ته الله دی درس ورکړی ده. په دې مرغانو کې دوه قسمه مرغان شته. یو قسم مرغان داسې دي هغه پخې خونې جوړوي. دا په کومه خونه کې چې دا چیچان باسي، دا خونه پخه جوړوي. که دا موږ انسانان څه یو، بعضې خلک پخه بنګله جوړوي، دا پخه خونه جوړوي. او دغه مرغان چې دي دا په غرو کې وي، لرې داسې یو غټ غر، داسې یو غټه ډبره لکه دا د مسجد دیوال، د دې ډبرې په نیمۍ کې دلته دغه لا نه له پاسه لاس ورسېږي نه له کښې، دا ځای خوندي ده، ډېر ټینګه خونه جوړوي. دا ما خپله لیدلې ده، ما په دا خپلو سترګو سارایي ژوند موږ کړی ده، په غرو کې ګرځېدلي. د دغه مرغه پخه خونه ما لیدلې ده. پخه خونه له څه شي جوړوي؟ دا په غره کې یو قسم ونې دي، د دا ونو زاوله، دا زاوله سریښ لري، زاوله و خټه سره ګډوي، بیا څوکه څوکه دا هم پته خونه شي. دا نو بیا دی ټینګه ده، موږ سیالکان وو، بس غره ته به پسې ولاړ وو، یو ځای به م پیدا کړی، یو لار به ورته پیدا کړ، دا غټې غټې ډبرې چرڅ به په واله نه نړېده، پخه بنګله و. دا تا ته چا در وښوه زاوله چیرې ده، د زاولې په کیفیت ته څنګه پوه شو؟ دا داسې وړوکی مرغه ده. ته څنګه د زاولې په کیفیت پوه شوې چې دی کې سریښ دي، دا خونه مضبوطوي، دا هر مرغه له دغې ناوې په دغه کار پوهېږي. موږ خو یو سړی هلته یو ځای انجینر صاحب یې په پوهېږي، دا بل څه یې جوړه کړي سره ویې لړي خرابه یې یو ځای یو انجینر، هغه هم سبق ویلی ډېر وخت، پلاني پوهنتون فارغ ده، دغه یې پر خپله طبیعت چې دا انسان پرېږدي، سخت ناپوه شی ځینې جوړېږي له دې انسان، ټول کلی ځینې په عذاب. دا مرغانو ته الله دی تربیت ورکړی د پخې بنګلې جوړوي. دا مرغان ګوره، دا د الله عظمت ته، دا د الله کمال ده، دا د مرغه کمال نه. د مرغه خوراکۍ په څه شي پوهېږي؟ دغه ته چې وایه الحمد، ټول کمالات لله علی لري دي، دا به له دغه ځایه معلوموي. ته به فکر کوې ته چې دغه خپل نس ډکوې، بیا نه تا ته د مرغه حال معلومېږي، له هغه څخه د الله کمالات هم نه در معلومېږي. اوس زموږ خو غم دا ده چې زموږ دا نس له غاړې له دغه نسه یوې خواته نه یو خلاص. چا ته وایه چې هلکه راځه دا مسجد ته، هغه وایي وله ملا صاحب د اولاد نه په کفاره زده زیاتې، بس په ولاړې ګرځي. الله جل جلاله داسې کامل ذات ته ګوره، دا مرغه یې دی پیدا کړی ده، هر مرغه انجینر ده، داسې زبردست خونې جوړوي چې ورته اریان بس. دغه ستا الله ده، ته دی ځینې غافله یې. ګوره څونه ښه خدای ده زموږ، څونه ښه الله ده، څونه رحم لري الله. د رحم مسله خو بیا پر مخ را روانه ده چې بیا موږ کې وږغېږو، دا خو د تربیت مسله ده. او داسې مرغان هم ما لیدلي دي، ما خپله لیدلي دي. دا بیا په درختو کې کور جوړوي د چیچانو لپاره. دا داسې دوې درې وړي د سپېرې خاشې 4-5 سیاسې هګۍ نه تلوېږي، هغه دی سره کښېږدي، بس هګۍ پر واچي. د دغه بیا مقصد دا ده، دا خو په دا کلیو کې په درختو کې څوک یې ونه ویني، د خلکو له سترګو یې پټوي. بعضې 2-3 وړې وړې خاشې یې سره ایښي، سیاسې هګۍ نه تلوېږي. دا ولې دی غټه ځاله نه جوړوي، غټه خونه، بیا خلکو ته معلومېږي، بیا پر دې تعرض کېږي.
دا د امنیت په خاطر باندې دا کار کوي. هغه خو په غره کې د پخه یې جوړوي د امنیت په خاطر باندې. د هغه هم امنیت په زړه کې ده چې خونه ټینګه یې ونه نړېږي. نور خو هلته څوک نه ورځي، نو خو هغه د په غره کې د خونه یې ټینګه جوړه کړه. دغه یې بیا د لیمازې خاشې سره کښېږدي، دا هم د امنیت په خاطر. دا پوه ده، دا دونه پوه مرغه ده. دا چې اوس ته ورسې یو هلک ورسي دا درختې ته وخېږي، سپېره پلونه یې پر دا درخته داسې راسي پر درخته ګرځي چې دا یې خیال چې څوک ورته راختلی ده، بیا هغه هګۍ واکور و هغه ټول لاندې راغورځوي چې نور په دې یو څوک مخته سوی ده، دا ماته کار نه کوي. او دا دا باندې دا پیېږي، دا نسته چې دا مرغه راسي دا د خپل دغه کور په شاوخوا کې ګرځي چې دا خیال څوک ورته راغلی د ذاتي یې ختموي دا کور. الله جل جلاله په دغه مرغه کې داسې کمال پیدا کړی دی. هغه مرغه الله جل جلاله دته د امنیت طریقه ورښولې ده. اوس ته په دې چا پوه کړې چې ستا ځاله غټه یي، خلک یې له لرې ویني، بیا راځي دلته تا ته مشکل پېښوي. نو ته داسې که د خلکو له نظره یې نیامه که مازې معمولي دوې چخلې سره کښېږده، خلک بې نه ویني د درختې په پاڼو په دو کې به پټ وي، زیاتې به خپل کار وکړي زیب. دا د دغه مرغه کمال دی. دا په خپل ذات کې د مرغه کمال نه ده، دا د الله جل جلاله کمال دی. الله داسې ذات ته هغه مرغه یې په دغې طریقې پوه کړی، د هغه مرغه یې په دغې طریقې پوه کړی، د چرګې په دغې طریقې پوه کړی چې ناپوه مخلوق د هغه ماوتایوسي په هېڅ نه پوهېږي، ووځه ننوځه. دا د الله جل جلاله د تربیت اثار دي. الحمدلله ټول کمالات الله لره دي، معبود م یوازې الله جل جلاله. ولې کمالات الله لره دي؟ یو دلیل یې دا ده د الله جل جلاله په صفاتو کې یو صفت دا ده چې رب العالمین تربیت کوونکی د مخلوقاتو ده. دا خو پرېږده چې زما تربیت سوی ده، ستا سوی ده، د ملک سوی ده، د پیري سوی ده، دا خو به څه اروي یا به څه ویني یا به څه ویلی شي. د دغو حیواناتو تربیت هم کړی ده. داسې مرغه سته، علامه طنطاوي جوهري په تفسیر الجواهر کې دا خبره ذکر کړې ده. هغه وایي داسې مرغه سته چې کم وخت یې تولد وشي چې چا یې پیدا شي دستي مري. بس الله دا مرغان جوړ کړي ده چې چا یې پیدا شي دی پر هغه ځای ختم ده. نو دا مرغه چې خپل کور جوړوي مخکې د چیچي دپاره، دا له دې خپله کوره سره ټول هغه بندوبست کوي چې له ده وروسته د ده د چیچي کم ضروریات تر هغه وخته پیدا کېږي چې له هغه مرغه جوړېږي، خودکفا جوړېږي. چې دا د ده چیچی خودکفا جوړېږي تر هغه وخته چې څونه ضروریات دي دا ټول په دې خپل ځای کې ورسره برابروي، له هغه وروسته دا چیچی باسي. دا درته معلومه ده چې زما تولد وسو زه نور ختم یم. نو دا تولد چې مې وسو دا کوچنی پیدا شي، دا کوچنی خو د ځان بندوبست نشي کولی، د دې خو بیا ضروریات شته. ټول ضروریات دلته پوره کوي. هغه تفسیر والا یې نوم هم اخیستی ده، نور ډېر کیفیات یې د ده بیان کړي دي، خو زما یې څخه یې نوم یېر ده. هغه وایي دا پلانی مرغه ده، داسې په پلاني رقم ځای کې دا کور جوړوي. هغه د کور یم ډېر یو دقیق دغه د سیستم ده چې بیا څوک نقصان نه ور ورسوي. بیا په هغه کې چې مطلب میاشت به تېرېږي، دوې به تېرېږي، درې به تېرېږي چې دا د ده اولاد خودکفا کېږي. تر هغه وخته چې څونه ضروریات یې دا ټول دی ورسره جمع کوي، د نفقې، د اوبو، د دانې، د هر څه ورسره جمع کوي. اوس دې ته دا داسې چا ورکوي؟ الله د داسې کمالاتو خاوند. ګوره دا مرغه بزرګ ده، له مرغه څخه یې بزرګ جوړ کړی. هغه په دې پوهېږي چې بیا دی کېږي، بیا دی کېږي، بیا دی کېږي، ټول بندوبست یې کړی. الله داسې کمالاتو والا ده. زما او ستا رب داسې ذات، زما او ستا خالق داسې ذات، زما او ستا مربي داسې ذات. دا چې ته هر وخت الحمدلله رب العالمین، تربیت به دې په خیال کې راځي، روزنه و پالنه. ما او تا یم داسې روزلي یو، داسې یې پاللي یو. کوچنی چې وار له واره پیدا شي سترګې یې پټ وي، مور ته یې په خوله کې ورکړي دی یې رازبیلي. اوس په دې ته چا پوه کړي چې دغه راوزبېله، له دې څخه داسې څه پیدا کېږي چې تا ته ګټه رسوي. او د الله جل جلاله
خو یو دغه تربیت ده. ما یې څه نومنې درته ویلې، خیر دا خو صرف یوه نومنه موږ پیش کړی و مثال. او د الله جل جلاله د تربیت یو دغه اثر ده. هلته آخري سپاره کې چې کوم آیات راځي، وما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك، دا ملا د تربیت اثر بیان کړی. دا بیا زما او ستا په رابطه ده. ما غره چې شي غلط کړي بربک په رب ستا الکریم چې مهرباني کوونکی رب ته، ته ولې پر غلط رب چاته ویل کېږي؟ رب الذي هغه څوک د خلقه چې پیدا یې کړې که ته ستا تخلیق یې وکړي. د رب د تربیت یو اثر دا ده چې ته په خپله کارخانه کې جوړ کړي. هر انسان په دې پوهېږي چې زه په کومه کارخانه کې جوړ شوی یم، له څه شي جوړ شوی یم، په دې هر انسان پوهېږي. ما غرک بربک الکریم الذي خلق، هغه ذات چې ته جوړ کړي، پیدا یې کړي. الذي خلقک فسواک، برابر یې کړي. داسې یو برابر بدن یې درکوي، یوه سترګه دې له بلې سترګې سره برابره وه، سپمژه دې له سپمژې سره برابره وه، غوږ دې له غوږه چې اوس یو غوږ دلته په بارخو پورې شنته وای، بل په ککرۍ کې وای، نو خوند یې نه که. ګوتې دې برابرې وې د یو لاس له بل لاس سره، لاسونه دې برابر وو، پښې دې برابرې وې. فسواک، برابر یې کړي. فعدلک، د اعتدال په انداز کې یې پیدا کړې. نه بیخي یو مخ دونه چاغ سړی ولاړېدای نه شي، نه دونه ډنګر چې یو مخ خالي وچ پوست پورې شنته، نه دونه جګ چې په دروازه نه شی ننوت، نه دونه ټیټ چې د خلکو تر پښو لاندې کېږي. اوس برابر مخلوق دغه رب ده. الذي خلقک فسواک فعدلک، دا د رب د تربیت اثر ده. په داسې کارخانه کې پیدا کړې. بل ځای وایي فی ظلماتین ثلاثین، 3 تورې شپې دي دلته. یوه توره شپه د مور د نس ده، یوه توره شپه د رحم ده، یوه توره شپه د پیروان ده. 3 پر 3 پر راغلي دي. دا ډېر تنګ ځای هم ده، نه برق ستا نه یو بل شی ستا نه بله رڼا ستا نه یو سری ستا نه یو کلکین ستا. دلته دا کار کېږي، کار کوونکی معلوم نه ده چې دغه کار څوک کوي. بله ورځ انسان غوندې ښایسته مخلوق راووځي، نازک غوندې ښایسته. الله داسې ذات، الله د داسې کمالاتو خاوند. بل ځای کې راځي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. رب د تربیت اثر دا ده چې مځکه دې فرش د اسمان دې باند. څنګه ښایسته خونه یې درته جوړه کړې ده الله. لاندې مځکه د سربیر اسمان ده، دا ټوله ستا خونه ده چې زیات ورېځه. ما او تا خو یې دغه نه تنګه جوړه کړو خونه، 5 یو بیا چې 6 سو زیاتې موږ وایي اوس نه کې ځایېږو، هلکان سره ډېر شو. الله دغه نه خونه جوړه کړې ده، یوازې آدم علیه السلام کې په حواله ورکړه دا خونه، لا نه ده تنګه سوې تر اوسه. الذي جعل لكم الارض فراشا، دا د رب د تربیت اثر ده. والسماء بناء، اسمان چت. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. وانزل من السماء ماء، الله اسمان اوبه راورولي دي. ګوره دا د الله د تربیت اثر ده. اسمان چیرې ده، اوبه چیرې دي چې وروځي وچه فضا ده، شی نسته. په تیاره کې خلک پورته سو، شی وچه فضا ده، هېڅ شی نسته. بله ورځ د اسمان پر مخ باندې یو غوټه وریځ پیدا شي. اوس په دې ته نه پوهېږي دا له کومه سوه ښه، دا وریځ له کومه سوه، څه شی ده، له کومې خوا یې راوړ، چا راوړ. دا وریځ غټه سي، هېڅوک نه معلومېږي وریځ غټېږي. دونه ډېره سي دا ټوله فضا ونیسي، دغه یې په خپله سره ډېرېږي. سپینه یې خړه سي، توره سي، درب و درب کې پیدا سي، ایټمي چاودنې کې شروع سي، رڼا ویسي، دغه نه اوبه راڅوسي، د مځکې سر واخلي. دا له کومه سوې دا اوبه؟ بل وارې بیا بېرته هېڅ شی نه، هغه وریځ هم ورکه سوه، درب و درب هم ورک سي، خیر خیرات سي، کرار کرارې سو. رب د خپلو کمالاتو په مقتضا د تربیت په مقتضا دا بندوبست درته وکړي. ښه چې باران وسو بیا څه وسو،
بیا خو نو فاخرج به من الثمرات د دغه باران په وجه میوې راشنې شوې پسرلی چې بارانونه وشي ته دیمه پالیزونه خټکي هندوانې مرمخې پلان غنم دیمه من الثمرات رزقا لکم داسته رزق الله جل جلاله دغسې تربیت کوي باران چیرې د وریت چیرې د ستا دپاره یې سره جوړه کړي باران را وورېږي چینې اوبه وکړي رود اوبه وکړي برمې اوبه وکړي زیاتې کښتونه و پالیزونه و میوې او دا وشي هغه پسې خوره زیاتې انسان ممنمه انسان موږ د الله نه منو خوی ناخوی پسې خورو به دا هم چرت نه دولی چې دا څه کېږي له کومه کېږي ولې کېږي څوک یې کوي شیخ سعدی رحمت الله علیه چې وایي ابرو بعدومه خورشید فلک در کارند تا تونانی به کپاری و به غفلت نخوری وریځ و باد و برېښناوي و به لمر و سپمږۍ و اسمان دا ټول ستا په خدمت کې دا ټول زموږ دپاره دي تا تونانی به کپاری و به غفلت نخوری کوم چې یو ګوله لاسته راوړي هغه نو په داسې ناخبرتیا مه خورو زوی مړي خو بسم الله لا نه پر ووایه بسم الله خو پر ووایه همه از بحری تو سرگشته و فرمان بردار شرطی انصافی نباشد که تو فرمان نبری تو سرگردان دی تابعدار دی یو هیڅ ورځ لمر دی نه دی ویلي چې نن پرېوځم خوب کوم نه راخېزم ستړی یم نفس مې وختی سپمږۍ دغه یې نه دی ویلي چې زه نن نه راخېزم یا چاغه یم نه ډنګرېږم بالا یا ډنګره یم نه چاغېږم بالا ستړی سوم نه بعد دغه یوازې دغه ته استغرمې پروت یې ستړی یم بس دا وخت راپورته شي شرط انصاف نباشد که تو فرمان بری نو مسله دا ده